کله چې انسان زهر اخوري یا نور داسې میډیسن اخوري په غلطي سره چې د هغه صحت دپاره نقصاني وي، نو دا زهر او دا میډیسن د ټولو نه اول په ایمرجنسي کې په دې طریقه باندې بهر ته راوباسي چې هغې ته نیزوګیسټري ټیوب ویلی شي، یعنې انجي ټیوب ورته په شارټ کټ کې ویلی شي. نو دا ټیوب د انسان د پوزې په ذریعه باندې دننه کړي او د هغه معدې ته ورسوي، او کله چې د هغه معدې ته ورسېږي نو بیا د ډریپ د اوبو په ذریعه باندې کوم ده چې نارمل سلاین ویلی شي، دا اوبه د دې پی په ذریعه باندې د هغه معدې ته رسوي او د هغه معدې نه هغه اوبه او هغه زهر هغه میډیسن واپس د دې پیپ په ذریعه باندې واپس راوباسي، کوم چې د دې انسان په معده کې پروت وي او انسان ته نقصان ورکوي. او که چېرې داسې زهر داسې میډیسن وي چې د هغه د معدې نه مخکې تللی وي، یعنې لږ حل شوي وي، نو د هغې نه بعد بیا په دې ټوب په ذریعه باندې اکټیویټډ چارکول ورته ویلی شي، هغه ورکوي د دې پیپ په ذریعه باندې د هغه معدې ته چې هغه معدې ته لاړ شي او هغه زهر هغه میډیسن کوم چې د خوړلی دي چې هغه نور د ده په صحت کې دننه حل نشي او دته نقصان ورنه کړي، نو بیا دغه زهر او دغه میډیسن کوم چې د دې معدې نه مخکې تللی وي نو د اکټیویټډ چارکول په ذریعه باندې بیا د انسان د کولمو په لار باندې بهر ته وځي او انسان ته نقصان نه ورکوي. او د انسان ته داسې میډیسن هم ورکولی شي چې کوم میډیسن یې خوړلی وي چې د هغې خلاف کار وکړي، یا کوم زهر یې خوړلی وي چې د هغې خلاف کار وکړي. مطلب یې دا دی که زهر یې خوړلی وي یا میډیسن یې خوړلی وي چې دا انسان ته نور نقصان ورنه کی او دې میډیسن ته انټي ډاټ ویلی شي. نو چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره یې خامخا شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.